الله تعالی قرآن مجید کی د مانځه سره پیوست او جخت د زکات حکم فرمائی. اللہ پاک فرمائی قائم کے منز او ورکی زکات. تقریباً 2 درزے کی قرآن کریم کی داسی ارشاد فرمائی چی منز او زکات یو زیر آگلے دی. زکات پچا باندے فرض دے ننے ناستا کی بمونگا پا دی خبرو کو چی پا کم مال باندے زکات تے. عالمان صاحبان خو سادہ ٹکے دا سی ہوئی چی سوک صاحب نصابی پا دا زکات تے. نصاب ستا ہوئی دا نصاب مطلب دا دے شرعن کم سڑے مالدار دے او دا مالداری معیار سدے چی سمرہ درجہ یا مقدار باندے یو سڑے مالدار شی یا غسر مال جمع شی پا دا زکاة فرض کی. نو دا سرو زرو دا پارا نصاب پا حدیث کی 60 مسقال راغلی دی چی دا 60 مسقال طولو تواڑے نو 19 تولے سرزر تی جوڑی. چا سر چی 19 تولے سرزر یا دا دین زیاد وی یا دا دی مقدار کی وسر پیسی وی پا دی سڑی باندے زکاة تی. او د زکات د وستو طریقه دا ده چې څلوېښتمه حصہ دا به وباسي. یعنی که دا پیسو ته راواړئ نو په 100 کې 2.5 روپۍ دي او په 100 کې 25 دي او په 1 لاک کې 2.5 زره دي. دغه شانتې نصاب کې چاندي هم ده. چاندي 200 درهم په حدیث کې راغلی دي. د چاندۍ نصاب 200 درهمه چی تولو ترواڑے نو 2.50 تولے چاندی تی جوڑی. 52 تولا چاندی یا دی مالیت یعنی سمرہ 2.50 تولے چاندی چی پا سمرہ پیسو کی دمرہ پیسی چی چا سروی پا دی سڑی باندی زکاة شتا. واضح دیوی چی سرا او سپین د استعمال د پاروی او کیا په دینیت چا سره سپین ځان سره ساتلی چې دا مال دی او تحفظ د مال کومه زه د کاغذونو څه پته لګي د لوټونو که نه ډېرو خلکو سره داسې وي نو د تحفظ زر یعنی د مال د حفاظت په نیت باندې وي او که د تجارت په نیت باندې وي یا زامنو لدی کړي وي یا بل چالا د تحفې په نیت تازان سره ایښودي وي په هر شکل کې چې زیورات چا سره په کم شکل کې وي په هر صورت کې د دې زکات ورکول واجب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کما خزا چې د هغې کالی وي او د هغې په لاس باندې د سرو زرو بنګړي وي او دا بنده د دې زکات نه ورکوي د قیامت په ورځ به د دې په لاس باندې د اور کړی وي. او که چرته کې دې نه د سرو زرو امیل جوړ کړی او د هغې نه زکات نه ورکو د الله په نوم باندې ترې ورکړه نه کوله فرضي زکات د قیامت په ورځ به دې بنده ته د اور امیل ور په غاړه کولی شي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړه. مور د مؤمنانو عفیفه کائنات سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په لاس باندې د چاندی بنګړیو د سپینو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې د څه دي ستا لاسونو کې؟ هغې عرض وکړه د الله پیغمبره بنګړي دي او تاسو ته مې ځان ښایسته کولو په نیت باندې په لاس کړي دي چې تاسو خوشحاله یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې آیا ته د دې زکات ورکې؟ هغه خاموش وه. نبی کریم وفرمیل که ته غواړې چې ستا په لاس باندې د اور کړی وي نو بیا ته دا لاس کې ساته. نو د دې کالی هر شکل چې وي که څوک استعمالی که نه استعمالی که مخکې نه بعضې خلک زامنو لکوي او لوریانو نه کوي. دا زنانه اکثر میاندې په بچو مهربانۍ لور له مخکې نه کالی کوي. بده خبره نه ده، ښه خبره ده
ولیکن زکات په ورکوي د دې تفصیل به ته اوس کومه چې زکات بیا څوک ورکوي زرګر بیا ورکوي او که چا سره دی هغه بیا ورکوي صحیح ده که نه که چېرته کې چا سره سر زرو خو اونیمې تولې نه و یا چاندي وه جدا وه هغه 250 نیمې توله نه وه خو دا دواړه چې یو ځای کړی شي نو د دې نه نصاب جوړېدو بیا یا د چاندی یا د سرو زرو په دې صورت کې به هم زکات وي مثلا یو کس دی هغه سره لږ سره زر دي او نور ورسره چاندي ده 4 تولې ورسره څه زر دي او 50 تولې ورسره چاندي ده دا دواړه چې یو ځای کې نو 250 نیمې تولې چاندي اتی جوړېږي مثلا یا د سرو زرو نصاب تی جوړېږي په دې دوړو صورتونو کې د دې زکات واجب او ضروری دی د سرو او د سپینو چې کوم حکم دی د نقدو پیسو هم دغه حکم دی که چا سره د ضرورت نه زیات مالو کال پې تیر شو قرضدار نو او د دې نصاب د چاندۍ برابرو د دې مالیت د چاندۍ یعنی 250 نیمې تولو برابرو نو د دې پیسو به د زکات ورکوي برابر خبره ده چې دا پیسې نصاب د زکات سره برابر وي او که نه وي خو که 250 نیمې تولې چاندي دې ته رسېده ده یعنی دونه پیسې وي چې دې ته رسیدګي کېدله یا د دې نه زیات او سره زر پې نه کېده صرف چاندي پې کېده په دې صورت کې به هم زکات واجب وي مسله دا د فقهاو لیکلي دي چې په دې صورت کې چې کوم شی غریبانانو ته او فقراو ته مفید وي د هغې لحاظ به ساتلی کېږي نو د سرو سپینو دواړو په صورت کې چې کم یو نصاب ته برابرېدو زکات واجبېږي چونکې د سرو قیمت او د سپینو زرو قیمت کې ډېر فرق وو د نبی اسلام زمانه کې اوس زمانه کې خو ډېر واضح فرق دی تاسو ګورئ پیغمبر علیه السلام د سرو زرو نصاب 20 مسقاله ګرځولی دی او د چاندۍ نصاب 200 درهمه د سرو زرو نصاب 9 تولې او د چاندۍ 250 نیمې تولې څونه فرق دی دور نبوي کې د چاندۍ او د سرو زرو په قیمت کې ډېر فرق و په دې زمانه کې خو ډېر زیات فرق دی نو عالمان فرمایي چې با هم ټول علما په دې متفق دي اکابر د ټولو رایه د اکثر علماو دا ده چې چاندي نصاب زکات دی او دا سو ختمولی نشي د یو مفتی د یو فقیه په رایه باندې دې خاتمه نشي کېدی نو د 250 نیمو تولو په مقدار باندې چې چا سره مالیت وو او د قرضدار نو په د باندې زکات شته دی لہذا کم شی چې کم از کم دی هغه نصاب دی جوړی چې چاندي ده او حکم د وجوب زکات پې کوي څنګه چې په سونه چاندي کې زکات دی دارنګې که د سرو سپینو نه علاوه د تحفظ مال په اراده باندې قیمتي کاڼي ساتي هیري جواهرات ساتي اخلي او ځان سره ساتي دي دپاره چې قیمت وکړي او په وخت د ګرانوالي کې به په کیش باندې زه بدل کم په داسې هیرو جواهراتو باندې زکات واجب دی دا په حکم د مال تجارت کې دی کم شی چې کور کې استعمالي فرنیچر جامې وغیرہ په دې کې زکات نشته لوښي دي قالینونه دي الماری دي په دې کې زکات نشته دی البته که د سرو زرو یا د سپینو زرو لوښي او هیري جواهرات یا نور د قیمتي اشیاو نه جوړ شوي لوښي هغه د استعمال لپاره ساتلي نو په دې باندې زکات نشته دی چې کله په خپل استعمال کې وي او کله چې مال تجارت وي د تجارت په نوم باندې وي یا د حفاظت مال په غرض باندې بیا پکې زکات شته دی لیکن که جواهرات او قیمتي کاڼي د تحفظ د سرمایې په نیت باندې وساتلی شي په دې نیت چې په وخت د ضرورت کې به خرڅوم نو بیا پکې زکات شته دی
دک رنګ څوک چې د پیسو د محفوظ ساتلو او د سرمایې د تحفظ په اراده باندې انعامي بانډونه نور دستاویزات سرټیفیکیټ وغیرہ ساتي په دې باندې زکات شته دی ځکه د دې ویلیو شته قیمت شته او دا مال دی د عصر حاضر عرف داسې دی چې دا مال دی نو په دې زکات شته دی سره زر او چاندي د دې زکات به څوک ورکوي دا چې د چا وي هغه به زکات ورکوي مثلا که دا د یو ښځې و د یو لورو د یو نوسۍ و د یو خور و د هغې مال و او هغه بالغه وه زکات به ورکوي که چېرته کې د سړي و د هغه ملکیت و بیا به سړی زکات ورکوي که چېرته کې خبره خاموش وه په کور کې خاوند یا پلار یا مشر ورور کالی کړی پته نه لګېده چې ملک د چا دی د دې ورور ذاتي ملک دی او که چېرته د لور له یا خور له یا ورېرې له ورکړی دی دلته د وضاحت وشي په خپل منځ یې دې تصفیه وشي چې دا کالی د چا دی نو وضاحت به وشي وبوي چې دا د فلانی دی یا د فلانی نه دی نو چې کله وضاحت وشو هغه به زکات ورکوي کله چې وضاحت نه شوي نو دا خبره خو پاتې کېږي وضاحت نه کېږي نو په دې وجه د دې وضاحت پکار دی په کور کې اکثر د مختلفو ورونو ښځې وي او هغې سره په قدر د نصاب سره زر وي یا د چاندۍ زیوراتي نو په دې کې هم د ملکیت اعتبار دی د چا په ملک کې چې زیورات وي او نصاب ته رسیدلي په هغې باندې زکات واجب دی ټول وروڼه د مشترکه مال نه د دې زکات نشي ویستلی البته که یو ښځې سره کالی او خاوند د هغې زکات ورکوي نو دې اجازه شته بیا صحیح ده ځکه دا مال او دا کالی اکثر د یو کس یا یو ښځه ده په هغې زکات واجب شوی هغې سره پیسې نشته خاوند د هغې د طرفه زکات ورکوي بس صحیح ده د نابالغه په مال کې زکات نشته دی که نقدي پیسې وي که سونا چاندي وي دغه شانتي که مشترک کاروبار یا مشترک جایداد او په دې کې ټول شریکانان بالغ نو مشترک به د دې نه زکات ویستلی کېږي لیکن که څه شریکانان یا وارثان پکې نابالغ نو پورا جایداد او مشترک مال کې به د نابالغ شریک او نابالغ وارث د حصې نه زکات نه ورکولی کېږي صرف بالغ شریک او بالغ وارث به د خپل حصې نه زکات ورکوي مثلا څلور وروڼه دي او د هغې مشترک کار دی مشترکه کاروبار دی مشترکه دکان دی یا جایداد دی په دې کې دوه وروڼه بالغ دي دوه نابالغ دي او ټول مال چې د زکات کم راځي هغه 1,00,000 روپۍ دی نو دې کې دوه وروڼه بالغ دي د دې دوه وروڼو حصه د زکات 50,000 ده دا 50,000 روپۍ به دا دوه وروڼه په زکات کې ورکوي او دا دوه نابالغ وروڼه چې دي 50,000 به یا د دوی په نوم باندې جدا کاته کې تقسیم جمع کی یا به په کاروبار کې دا 50,000 روپۍ ولګوي او آینده چې کله د ګټې تقسیم کوي دوی کشرانو نابالغ وروڼو ته به د دې 50,000 روپو نفع جدا ورکولی کېږي په دې 50,000 روپو کې به دا بالغان شریکانان نه وي ځکه چې هغې دې 50,000 روپۍ اوچتې کړې د هغې شوې په خپل زکات کې ورکړي که نه په دې زکات نشته دی نو په مشترک کې 50,000 روپۍ د دې نابالغه وروڼو کېږي الله پاک دې موږ او تاسو په ټولو احکامو د دین باندې عمل والا وګرځوي او دې کې زموږ خپله ګټه ده دا په ظاهر سړي ته خو شیطان دا وایي چې دا خو ډېر مال د لاسه ځي هېڅ مال نه ځي ګوره کم مال چې تا نه پاتې شو ټول کال کې ستا په ضرورت رانغې ستا په حاجت رانغې په هغې کې زکات دی که یو مال ته یو انسان په خپله محتاجي زکات پکې نشته بیمار د ضرورت ته وی لګول خوراک باندې ولګول واده خادی باندې ولګول بس ولګېدې
کمی پیسې چې د ضرورت نه زیاتې وي او بیا جمع کېدي بیا چې ارسله جمع کېدي که حج لدی جمع کولی که کویدن لدی جمع کولی او که واده لدی جمع کولی خو چې جمع کولی دی پای به زکات دي. الله پاک دې موږ تاسو ته په دین باندې عمل آسان کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.